ډیره اهمه او ضروري ویډیو چې ډاکټر صاحب د خولې نه بدبو ولې ځي او د دې علاج به موږ څنګه کوو. ډیر خلک داسې دي چې هغه دنیا ځان ته ټریټمنټس وکړو، علاج یې ځان ته وکړو، خو بیا هم د خولې بدبوی نه ختمیږي. یو مثال درکوم، تاسو به ټول پوه شئ. ګورئ که تاسو چېرته هم یو چت باندې ټانکۍ لګولي وي، هغه ته که چېرته پیشو یا منګک وغورځېدو، نو هغه اوبه چې کوم دي هغه ټول اسخاش وي او بوی هم کوي، بدبو کوي هغه اوبه. نو چېرته ته ټوله ورځ برش راواله، شمپوان راواله، صابون راواله، لاندې چې کومه بمبۍ دی، کومه نلکه دی، هغه ټوله ورځ وینځه سولوئ، نو د دې اوبه چې کومې دي د دې بدبو به ختمه شي یا دا به اوبه به صفا شي. د هر چا جواب وي چې بالکل هم نه. ولې ته وخېږه ټانکۍ وګوره، نه هغه پیشو شي، ته لرې کې ټانکۍ صفا کړې نو دا به ټیک ټاک شي. دا ډېر اهم مثال دی. ګورې زه درته دا خبره کوم چې هر یو بیماري انسان کې چې کله هم راځي، چې کله د هغه بنیادي وجه معلومه شي که نه، نو بیا به علاج څومره وي؟ علاج به یو یا دوه ګولۍ به وي. خو چې کله بنیادي وجه نه وي معلومه، بیا به علاج څومره وي؟ 10 یا 20 ګولۍ به بیا درکوي. نو دا ډیر ضروری شی دی. انویسټیګیشن انتهایی زیات ضروری دی چې کله هم د یو بیمارۍ وجه معلومه شي، د هغه علاج بیا بالکل هم اسان وي. اوس د خولې چې کومه بدبو دی، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هیلیټوسس هم وایو. هیلیټوسس یا د خولې بدبو چې کوم دی یا بیډ برث چې کوم دی، د دې وجې څه شی دی؟ د دې ډېرې وجې کېدلی شي. اول چې کومه غټه وجه دی هغه خوله دی. خولې کې غاښونه هم راځي، ګمز هم پکې راځي، وری ژبه هم پکې راځي. دا ټول څیزونه چې کوم دې کې که چېرته هم خرابې وي، نو د خولې بدبو به وي. مطلب ګمز ډیزیز که چاته وي، ګمز کې یا وری کې که چاته انفیکشن وي، د دې د وجې هم کېدلی شي. یا غاښونو کې سوري وي، غاښونه یې خراب وي، سوري شوي وي، یا تور شوي وي، سخا شوي وي، د دې د وجې هم کېدلی شي. نو دا وجې دي. دې نه اول ضروري شی چې کوم دی هغه ډینټیسټ باندې تاسو ټوټل خوله چې کوئ چې زموږ خولې کې خو څه مسله نه وي. که دا چېرته نه وي، نو بیا ډېر خلک دا وایي چې یاره د معدې او د خولې هېڅ تعلق هم نشته، خو دا غلطه دی. د معدې او د خولې چې کومه بدبو دی، د ډېر غټ تعلق دی. د دې د وجې بالکل هم کېدلی شي ګرد دی، ګیسټرو اسوفیجیل ریفلیکس. دا ډېر ضروري شی دی. ګورې د دې د وجې ولې کېږي؟ کله هم چې یو انسان ته ترخې اوبه راځي د بیمارۍ ته که نه، نو دې کې پارټیکلز هم وي، واړه پارټیکلز وي، د سلفر والا پارټیکل وي چې هغه ژبې کې ونښلي. ټیک دی، چې هغه دومره ترخې وي چې مرۍ بالکل ترخه کړي، هر چا ته به راغلی وي دا شی. نو چې هغه دومره زیاتې ترخې وي، د هغې به بدبو خامخا وي. نو هغه پارټیکل واړه ذرات چې کله هم ژبې کې ونښلي که نه، نو د دې د وجې دا ټول نه غټه وجه دی. د دې د وجې بالکل هم کېدلی شي کله هم چې تاسو برش کوئ که نه، نو خامخا خپله ژبه صفا کوئ. دا ټول نه ضروري دی. یا دې نه بغیر د وړو کولمو بیماریانې دي، معدې بیماریانې دي، ایچ پایلوري دی، د ایچ پایلوري د وجې هم کېدلی شي. یا سیلیک ډیزیز دی، د سیلیک ډیزیز د وجې هم کېدلی شي. نو د معدې او د کولمو د وجې د خولې چې کومه بدبو دی، دا بالکل هم راتللی شي. ما درته خبره څه وکړه چې کوم مثال هم درکړو، ځکه درته وایم چې د یو بیمارۍ چې کله هم بنیادي وجه معلومه شي چې د دې د وجې دا شی دی، که چېرته ګمز ډیزیز وي، یا غاښونو کې سوري وي، یا ژبې کې پارټیکل نښتي وي، یا د معدې ایچ پایلوري وي، یا بله کومه بیماري وي، د دې علاج چې کله هم وشي، د خولې بدبو به بالکل ختمه شي. خو ضروري څه شی دی چې کله هم برش کوئ، غاښونو سره ژبه خامخا صفا کوئ، نو بیا د دې علاج انتهایی زیات اسان وي. مهرباني.